نن د روژې 5مه او د اپریل 28مه نیټه ده 2020 کال. لکه څنګه چې ما مخکې د سیرت په درسونو کې ویلې، کله چې بار بار د مکې مشرکین رالل او ابو طالب ته کېناستل او ورته وویلې چې ته د وراره زمونږ د خدایانو نه منې که زمونږ په دین پورې، زمونږ کلتور پورې، زمونږ د آیین پورې دی خاندي، مونږ ته سپکاوی کوي، مونږ ته کنځلې کوي، مونږ ته بدرد وایي او نور مونږ د دې تحمل نه لرو. خو د آخر ځل لپاره چې کله د مکې قریش او ټول معتبر او دغه خلک مطرح خلک راله ابو طالب ته کېناستل چې ابو طالبه نور موږ ته نور هیڅ غم او تحمل نه دی پاتې او موږ نور دا نشو تحملولی چې ستا وراره دی زموږ د خدایانو پسې خبرې وکړي او نور د دې نه نور لوی سپکاوی نشته دی چې زموږ خدایانو ته کنځلې کوي، زموږ دین ته کنځلې کوي، زموږ په مشرانو بد وایي، زموږ په پخوانیو باندې بد وایي او دې لګی دی د خپل خدای خبرې کوي. نو نور موږ سره د دې تحمل نشته دی او ته باید خپله فیصله وکړي چې موږ سره ودرېږي او که هلته ودرېږي او نور موږ سره د دې هېڅ ګنجایش نشته دی. هماغه دی چې په ابو طالب باندې ډېر زیات فشار راځي او ډېر زیات دی حس کوي چې رښتیا هم نور ماته قوم صبر نه کوي. نو یو ځل بیا خپل وراره حضرت نبي علیه السلام راغواړي او هغې ته وایي چې وراره ماته د مکې مشران، د قریشو مشران او دا ټول راغلي وو او ماته یې ویل چې یا دې وراره منې که او یا نور زه نشم کولی چې تا سره ستا ملاتړ وکړم او تا د دې خلکو نه بچ وساتم، ځکه چې زما زور قوت هر څه همدغه وو. نبي علیه السلام ورته وایي چې ډېر مایوسه کېږي، ډېر نهیله کېږي او ډېر خفه کېږي او حتی د دې پورې چې د دې سترګو ته اوښکې راځي او ډېر زیات مایوسه کېږي چې همدا یو تره مې لرلو چې زما ملاتړ یې کولو هغه هم زما د ملاتړ نه لاس اخلي. هماغه چې ابو طالب چې کله د پیغمبر علیه السلام دا حالت ګوري زړه پرې سوځي او ترحم یې پرې راځي، په خپل اولاد ورته وایي چې بس داسې حال کې چې نبي علیه السلام ته نور روانېږي خو دی په بېرته غږ کوي او هغې کې نیسي، د سینې پورې نیسي، سینې ته رانږدې کوي او ورته وایي چې څه کوي هغه وکړه او د دې خلکو د لاس خلاصي او توره دې تېروي. نو په هېڅ صورت به زه دې پرېنږدم چې تا ته دغسې یو څه ورسوي چې هغه ستا د دعوت او ستا د دغه مخه ونیسي. په دې هم ونه شوله او بېرته دا قریشو مشران او د مکې مشران داسې فکر کوي چې دا طریقه خو ناکامه شوه، راځئ څه وکړو. یو هلک د اماره بن ولید په نوم باندې چې ډېر لوړ دنګ او ښکلی ځواني لري هغه راولي او ابو طالب ته ورکوي چې دا ته په زویولۍ ونیسه، د دې دیت او هر څه یې ستا او د دې په مقابل کې ته موږ ته نبي علیه السلام راکړه چې موږ یې ووژنو او د دې شر نه موږ خلاص شو، ځکه دی زموږ د خدایانو پورې لګېږي، دی زموږ د دین او د آیین پورې لګېږي، نو موږ نشو کولی چې دا نور تحمل کړو. او په دې حالت کې ابو طالب ورته وایي څه عجیبه انصاف لرئ، زه خپل اولاد راکوئ ما ته چې زه اولاد کړم او زما اولاد اخلئ تاسې قرباني کوئ، تاسې وژنئ، نه دا په هېڅ صورت نشي کېدی او دا هېڅ منطق نه مني او نه صحیح خبره ده، نه عاطفه ده او نه انسانیت دی. په هر صورت په دې کې ماتم بن عدي فکر کوم چې د عبدالمطلب د کاکا زامن و، هغه ورته وایي چې د کاکا زویه دې قوم ډېره ښه فیصله کړې ده دا ومنه. خو هماغه جواب چې ابو طالب چې ما مخکې ویلې دا ورته ورکوي چې تاسو عجیبه خلک استئ چې ما نه اولاد اخلئ او تاسې خپل اولاد ما ته راکوئ. همدارنګه څو ځلې د دې نه وروسته د پیغمبر علیه السلام د وژلو او د دغه تصمیمونه ونیول شو چې په هغې کې د ابولهب زوی عتیبه هم لاړو پیغمبر علیه السلام سره ورته ویلې هغه څه چې په تا نازل شوي زه په هغې کافر یم، زه په هغې باندې ایمان نه لرم او ته هسې عبث لګې. یو د پیغمبر علیه السلام تڼۍ ته لاس واچولو او د هغې مبارک کمیس یې وشکولو. همدارنګه په دغه وخت کې به پیغمبر علیه السلام دې هلک ته ډېرې ښېرا وکړې چې الله تعالی دې په خپلو زناورو باندې وداړه او الله تعالی دې په خپلو زناورو باندې د منځ رسي. هماغه و چې لنډ یې ویم او زر چې وخت سپما شي، هماغه و چې دا
بیا شام ته په یو سفر ځي او هلته یو ځای کې شپه راځي په لاره کې او هلته کوم زمری دی ګوري او دی بیا ژاړي او چغې وایي چې دا زمری به ما خوري ځکه چې ما ته پیغمبر علیه السلام خیرا کړې ده. دی په دې خبرو باندې یقین هم لرلو خو دی په دې خبرو باندې اقرار نه کولو. هماغه و چې د شپې د کاروان مشر دا د خلکو په منځ کې څملی چې ته یېرېږه مه هېڅ خبره هم نشته خو څه وخت چې دی شپه کېږي هماغه زمری راځي د دې ډلې منځ کې د همدې اتبا یا اتیبه نه سرش کوي او دی وژني او دی مري. ابوجهل هم هېڅ د پیغمبر علیه السلام د وژلو دپاره وخت او فرصت نه ضایع کوي او دی قسم خوري چې زه به سبا یو غټه تیږه رالم او د پیغمبر علیه السلام په سر به یې ولمه چې هر څه پېښېږي هغه به پېښېږي د بني هاشم دې ملا خلاصي او د بني فلاني دې ملا خلاصي او نور زه د دې شر نه ځان خلاصومه او زه د دې نه ځان بېغمه کوم. سبا چې کېږي ټول قریش او دغه منطقې مشران چې دې مخکې سوګند کړی و د دې په مخ کې د یو غټه تیږه رالي او راځي چې پیغمبر علیه السلام پرې ولي دا تیږه چې رالي څو دی منتظر چې پیغمبر علیه السلام به کله که د کعبې په لور راځي څه وخت چې دی راځي د تیږه اخلي او د پیغمبر علیه السلام په لور رواني چې د هغې په سر باندې تیږه واچوي او هغه ووژني. نو هماغه یې چې څه وخت د تیږه الي او یو څو قدمه اخلي او د تیږه ګزاري او چغې وایي او بېرته ګرځي. نو خلک حیران شي ورته وایي چې ولې راوتښتېدې څه قصه وه؟ وایي په رب مې د قسم چې داسې یو اوښ مې ولیدو چې دومره په قهر و چې نور د هغې قهر او د هغه نه زه وېرېدم او ما تیږه ګزاره کړه راوتښتېدم او هماغه اوس د پیغمبر علیه السلام د وژلو دا دسیسه هم ناکامېږي. تر بیا سلام علیکم.